آیا شیطان رښتیا د عید په ورځ روژه نیسي؟ محترمو دوستانو، زموږ د نن ورځې موضوع دا ده چې آیا شیطان واقعي د عید په ورځ روژه نیسي؟ ځکه چې موږ او تاسو اورېدلې چې شیطان د عید په ورځ روژه نیسي، نو دا خبره څومره حقیقت ده، د دې لپاره زموږ ویډیو تر آخري وګورئ. ډېره پخوانۍ خبره ده چې وایي شیطان د عید په ورځ روژه نیسي، نو موږ باید دا عمل ونه کړو. نو آیا شیطان رښتیا د عید په ورځ روژه نیسي؟ د دغې خبرې د ځواب تلاش نن زه دې ځای ته راورسولم چې ځواب معلوم کړم. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث دی، وایي د عید په ورځ له روژې نیولو نه ډډه وکړئ. هغوی د عید الفطر او عید الاضحی په ورځ د روژه نیولو سخت مخالفت کړی. له حضرت عبید رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې یوه ورځ زه د حضرت عمر بن خطاب سره د عید په لمانځه کې موجود وم. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د عید تر لمانځه نه مخکې په خپله خطبه کې وفرمایل: ای خلکو، د دې دوو ورځو د روژې نیولو څخه ډډه وکړئ. یعنی د عید د ورځو، لکه څنګه چې عید الفطر یوه داسې ورځ وي په کوم کې چې تاسو له روژې څخه وقفه وکړئ، او د عید الاضحی ورځ داسې ده په کومه ورځ چې به تاسو د قربان کړل شوي څاروي غوښه خورئ. نو ځکه په دغو دوو ورځو کې روژه مه نیسئ. اوس به زه درته د دغو حدیثونو مفهوم بیان کړم. لکه څرنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عید الفطر په ورځ له روژې نیولو څخه منع کړی یو، د دغه سبب دا ده چې الله تعالی د رمضان 13 روژې فرض کړي دي او مسلمانانو ته یې د عید لمانځلو حکم ورکړی. دا ځکه چې اوس رمضان ختم شو، اوس نو د عید خوشحالیانې ولمانځئ او روژه مه نیسئ. د عید په ورځ روژه نیول غټه ګناه بلل کیږي، ځکه رمضان څه عامه میاشت نه ده چې د دغې میاشتې روزې په کومه بله میاشت کې ونیول شي. د عید ورځ همدې خبرې ته اشاره کوي. نو ځکه پر دغه ورځ روژه نیول سخته ګناه ده. لکه څرنګه چې د عید په ورځ روژه نیول ګناه ده، نو شیطان دا کار حتماً کوي. د عید د روژې په اړه بېشمار حدیثونه موجود دي، خو د شیطان روژه نیول یوه افوا ده، کوم چې د اسلام په اړه د معلوماتو له مخې د بحث سبب ګرځي. او د دې موضوع په اړه په سوشل میډیا کې په تفصیل سره معلومات موجود دي. له دغه ورهاخوا یو بل سوال هم د خلکو په ذهن کې راځي چې آیا شیطان په رښتیا هم په روژه کې بندي کیږي؟ او کله چې بندي شي نو بیا کله ازادیږي؟ په دغه سلسله کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیثونه موجود دي. لکه څرنګه چې په صحیح بخاري کې له حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې کله د رمضان میاشت راشي نو د جنت دروازې خلاص شي او د دوزخ دروازې بند شي او شیطان بند ته ولویږي. له دې خبرې دا واضح ده چې الله تعالی مو د روژې له وجې معاف کوي او شیطان په بند کې واچوي، تر څو هغه زموږ روژه را خرابه نه کړي. او کله چې د عید سپوږمۍ ښکاره شي نو شیطان بیرته له بند نه آزاد شي. د دې په اړه یو روایت دی چې وایي شیطان د عید په ورځ د غصې له وجې روژه نیسي. هیله کوم ویډیو به مو خوښه شوې وي. دا معلومات له خپلو نورو ملګرو سره هم شریک کړئ او د نورو داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.